او د لوی اختر او د جشن زاده ورځ مو ډېره مبارک شه. دلته خو ډېرو ملګرو سنجیده ویلي مزاحم خو دوی وایي چې مزاحیه د صادق صاحب په اجازت باندې ضمیر خان ضمیر صاحب دا نور مشران دي ټول نو څنګه مو خوښه ده مزاحیه کو سنجیده ها مزاحیه یو لطیفه درته کومه ایو صادق صاحب یو ځوانه جانه جینۍ وه هسپتال کې خاوند مړ شو بس چغې ورته وهلې وي یا زما ساده ګله زه به دا ژوند څنګه تېرو یا زما ساده ګله تا زه چا ته پرېښودم خوا کې یو دوه هلکان ناست وو یاره دا خو ډېره ښکلې جینۍ ده او ځوانه جانه ده که نه او په ځوانۍ کې کونډه شوې د کور پته یې معلومول غواړي چې څلوېښتۍ نه پس یې تپوس وکړم نو چا خبره جینۍ واورېده نو په چغو شوه وی یا زما ساده ګله تا زه په پېښور کې د رنګ روډ د پاسه په ګلبهار کالونۍ 3 نمبر ګلی 4 نمبر کور کې یوازې چا ته جړا جړا کې ورته هغه پته ووې یو بله لطیفه ده وی یو امام صاحب مسله کوله وی هغه به کوم وختي چې رور به رور نه پېژني پلار به زوی نه پېژني مور به لور نه پېژني خور به خور نه پېژني بلا خبرې وکړې یو کس ګوته اوچته کړه وي زه ووایم وی ووایه وایي دا کم ټایم دی وایي چې دا د روژه ماتې ټایم دی ښه جي یو کس سره انګلینډ ته ښځه تلې وه نو لکه په سپویدو نو چې څنګه تلې ده نه یو هوټل کې سپی راغله نو هغه بیرته وایي اوله راغی وایي څه پکار دی نو دی ورته وایي ریسپیکټفولي آی بیګ ټو پے دیټ آی ایم درخواست یې ورته شروع کړی دی ښځه ورته غلې غونته غوږ کوي لکه تا له خو سمه ټیټ انګریزي در دی وایي صبر وکړه ترسټي ګرو ګریډي ډاک خلا پاتې دی در بدله زه پاڼې وباسم مننه ښه د ټپیزو دغه یې وکړو فرمایش ضمیر صاحب د پښتو ټپیزې دي جی ها لطیفه ضمیر صاحب یو بله لطیفه وکړه نو یو کس تللی و انګلینډ ته نو هلته هغه وایي چې زه سردام ورته څه شی به وکړو هغې وله چاټ راوړو نو یو شینه لکیره چاپې راکړه نو څه یې کتل چې د لوګانو پلیټ وله ډک راغی دې غلې وایي چې خدای په خوا کې یو انګریز ناست هغه چرګ خوړو بس زه هغه چې چرګ ختم بیره وله راغی وایي سم دې ورته اګین بس هغه له چرګ راغی بس د وایي نوم مې زده کړو زه زر لوګانو پلیټ ته ورخته ویې خوړو چې څنګه اخلاص کړو بیره وله راغی څه پکار دی ورته اګین بیا وله د الوګانو پلیټ راغی دی غوسه شو وایي مړه ته د ده د اګین ته وګوره زمونږ د اګین ته وګوره وایي یو ساده سړی کراچۍ ته تللی هوټل کې نوکر شو هوټل والا ورته وی وایي ستا 15,000 تنخوا ده ډېر زیات خوشحاله شو چې ماسپتن شو سب کار یې ټیټ وکړو منیجر له راغی چې دی نه پاکستانی څو جوړېږي یو ملګري واده له لاړم 2 دروازې جوړې کړې په یو دروازې لیکلي و ملګري په بلې لیکلي و رشته دار د ملګرو په ترازو ننوت چې مخکې لاړم بیا 2 دروازې جوړې په یو دروازې لیکلي و خپلوان د زنانه او په بلې لیکلي و مردانه بس ټایم کې ودرېدم سوچ مو کوم ته خو مرد دی د مردانه په دروازه ورننوتم چې مخکې لاړم بیا 2 دروازې وې په یوې لیکلي و ګفټ والا او په بلې لیکلي و بغیر ګفټ والا یاره ما سره وړي نو ځان سره په بغیر ګفټ والا ورننوتم داسې ګلې وې چې داسې تاو راتاو شو بار لارې ته واپس ووتم هلته په بورډ لیکلي و ستاسو د راتګ ډېره مننه موسم خراب دی کور ته ځان رسوئ ها ضمیر صاحب یو ټپیزې دي وایي جینۍ به مور او پلار کنځله همزولو ځان نه به شړله استاد بار وخت وخله او ما به دروغ ګڼله د جینۍ سر کې سپږو کور جوړ کړی ونه وایي خپله او پردي راته لګیا دي ملګري ټول مې په خندا دي او دا سپي داسې په غپا دي او د اسمان ستوري مې ګوا دي که ستاسو چرګو نه نږدې درغلی یم وایي ښځې نن پوخ ورلا توپ کا دغه انګریز بچې پې موړ کا ورته په غاړه کلاشنکوف کا او په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا چې د پرتوګ او پتلون پته ولګي نه مننه وایي شا به په کټ کې اوړه راوړه ما درته وې پکینه واوړه اوس چې راځې ببوزې راوړه کټ د بلې سوري له راوړه د پاکستان بجلی ته نه کېږي خوبونه شا به په کټ کې اوړه راوړه ما درته وې پکینه واوړه
اوس چې راځې بابوزې راوړه کټ د بلې سوري له راوړه د پاکستان بجلی ته نه کېږي خوبونه مسافرۍ کې به ځان ګیر کم نور به د ماشو چیچل هیر کم یمه ګیدړ خو ځان به شیر کم یو کال به بل وطن کې تیر کم چې د بجلی دا بحران خلاص شي را به شمه ابراهیم تاج دبره وی راته ویل بس ته زما شه یو څیز در کومه خو په خلا شه وی په مخ کې ځي ګوري په شا شه وی ګودر ته ځم را پسې راشه ما درله جیب کې پټ نسوار راوړي دي ابۍ دادا له اعتبار ورکا سم د ماښام نه تیار خر کا چې اواز وکړم ور لرکا او جانانه تور صادر په سر کا خر را بخر کا نارنجان بشو کوونه دا د نادر صاحب د پاره وي شکر دی شکر نه زړیږي سات په سات لالا جنې کېږي او نیکه دې لا ډېر خوشحالیږي او زما پستا مینه ماتېږي چې بوډۍ نیا دې په کوڅه کې ووینم ښځه او بچي راته کارېږي مشران ټول راته ګورېږي طبیب په رنځ مې نه پوهېږي او رنګ به مې ولې نه زیړېږي پر ورځ کې لس پیرې لیټرین ته ځم راځم راته ویل ډېر په بدحالې ما ورته وی زړګی مې نالې پورې راووته نیمځالې او ګودر ته برغې خویندې رالې زه په چپړو باندې ډېر وښلی وم ډېر به مو څه ویلي خو خلک ډېر دی ټایم هم کم دی نو ډېره ډېره مننه